هغه افغان محصلین چې د ترکمنستان د لوړو زده کړو په مؤسسو کې زده کړې کوي وایي د ځایي محصلینو د تبعیض، بد چلن او ان فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. دوی په ځانګړې توګه د سید نظر سیدي نومي د ترکمن دولتي روزنیز پوهنتون او د مرو په ولایت کې د دولتي انرژي انسټیټیوټ کې له دا ډول پیښو شکایت کړی دی. ازادي راډیو پښتو راپور ورکړی چې ځینو محصلینو د دوی ترکمنۍ څانګې سره د خبرو پر مهال چې د امنیتي اندېښنو له امله یې نه غوښتل نومونه یاد شي ویلي افغان محصلینو ته توهین کیږي. ځایي زده کوونکي یې ګواښي، وهي او ان له دوی پیسې هم غواړي. یو له افغان محصلینو څخه د ځینو زده کوونکو لخوا دوی ته کیدونکي پیغورونه یاد کړي. وایي ترکمنستان ته راغلي یاست چې انسانان شئ، په خپل هیواد کې مو خو قاچاق کول، اوس راغلي یاست دلته، لاړ شئ هر چاته چې شکایت کوئ ویې کړئ. دوی وایي دا ډول چلن یوازې د درس پر مهال نه بلکې د دوبي د عملي تمرین پر مهال هم کیږي او کله ناکله له فزیکي شخړو سره مل وي. یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې په سید نظر سیدي روزنیز پوهنتون کې ځینې افغان محصلین د ځایي زده کوونکو لخوا وهل شوي او پیسې ترې اخیستل شوي دي. دې سرچینې ویلي داسې دي لکه دوی چې په زندان کې وي او په زندان کې دننه ترې نور جنایتکاران بانډونه باج اخلي. دلته هم ځایي محصلان پر افغانانو پیسې ږدي، که چیرې دا پیسې ورنکړي له لیلیې یې باسي او په ډله ییز ډول یې وهي او ډبوي. د افغان محصلینو خپلوان وایي د افغانستان د سفارت لخوا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه کیږي او مرسته ورسره نه ده شوې، خو افغان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. د رسمي معلوماتو له مخې د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د تعلیم په برخه کې د همکارۍ له هوکړو سره سم هر کال لسګونه افغان محصلین د سید نظر سیدي روزنیز پوهنتون ته د ژبې زده کړو لپاره جذبیږي او وروسته بیا د نورو پوهنتونونو لکه د نفتو او ګازو، کرنې، انرژۍ او ښوونې روزنې زده کړو ته استول کیږي.